الرحمن الرحیم. یو مجهوله معادلې څنګه حل کړو؟ اسانه زده کړئ. اول مثال داسې درکړل شوی دی چې x جمع 3 مساوي کېږي له 4 سره. دا څنګه حل کوو؟ ګورئ چې لومړی له دواړو خواو څخه -3 منفي کوو یا 3 منفي کوو له دواړو لورو نه، او ګورئ چې یوه خواته چپ لاس ته یوازې x پاتې کېږي، -3 له -3 سره ځي او ښي لاس ته 1 پاتې کېږي. نو همدا یې ځواب شو چې x مساوي کېږي له 1 سره. په دوم مثال کې ګورو چې x -2 مساوي کېږي له 2x جمع 4 سره. دلته هم له دواړو خواو نه -2x منفي کوو، د دې لپاره چې ښي خوا کې 2x شته تر څو هغه یو له بل سره لاړ سي او -2x به چپ لاس ته راسي. نو دلته 2x له -2x سره په ښي خوا کې له منځه ځي او چپ لاس ته x او -2x دي چې یوازې -x پاتې کېږي. بیا په دومه مرحله کې -2 جمع کوو دواړه خواته، نو -2 او جمع 2 یا -2 یو له بل سره ځي، دلته یوازې -x پاتې کېږي او ښي خواته 4 جمع 2 دي چې 6 به سي. نو تاسو ګورئ چې -x مساوي کېږي له 6 سره، دواړه خوا په -1 کې ضربوو، نو چې -1 کې ضرب سي نو دا به -x سي چپ لاس ته، او ښي لاس ته به -6 پاتې سي. همدا یې ځواب دی.